زمونږ زنانه دعوت نه کوي. ام شریک یو کور ته بل کور ته ورځي. قریش په خبر شو چې ام شریک زمونږ ډېرې زنانه چې دی مسلمانانې کړلې راوینیوله. وایي تا خو زمونږ ډېرې زنانه واړولې، مونږ ته مکه کې نه پرېږدو، مکې نه دې وباسو، زه مدینې ته زه مسلمانانو له. زنانه وایي 3 ورځې په ما باندې خوراک بند کړه. 3 ورځې. ظالمانو ته ولې مسلمانې، ته ولې دعوت د اسلام د لا اله الا الله د کلمې دعوت ولې چلې؟ خوراک یې را باندې بند کړه، سکاک یې را باندې بند کړه. وږې کړم او په داسې سورلۍ کېنولم، څه کپړه مپړه پې نه وه. په دې لارو کې روانو، ګرمي وه ډېره زیاته، سخته ګرمي او غرمه وه. دمه کوي، آرام کوي. وایي دا ظالمان لاړل خپله سوري ته کېناستل، وده شول او زه نور ته او بیا یې تړلې یم. زنانو قربانۍ ورکولې. وایي زما دا سترګې پټې شولې، ګرمي هم ډېره زیاته ده، غوږونه مې کار نه کوي، څه نه اورم. د دې مخ سره او تندي سره مې یخ څه ولګېدل چې سترګې مې کولاوې کړلې. راویښه شوم، په ویښه باندې چې مې وکتل فاذا انا بدلو من السماء، د اسمان نه یو بوکه د اوبو راښکته شوې ده. وایي زنانه کمزوري دي. زنانه چې کله الله وپېژني، الله ورته اسماني اوبه راښکته کړي. وایي ما ته رانږدې شوله، په ویښه باندې هغه اوبه مې وڅکلې. بیا اوچته شوه، بیا راله، ځان مې ښه په دې اوبو باندې موړ کړ. چې کمې اوبه پاتې شو په ځان مې راتوی کړلې. کله چې دا کافران راویښ شول، وایي ما ته وایي چې ځان دې سپړتلی او ځان دې کولاو کړی او زمونږ د لوښو نه دې اوبه څکلي دي. وایي ما ورته وویل چې نه، د اسمان نه الله شته، څوک به د الله دپاره غیرت کوي او الله به په هغه غیرت نه کوي. یو زنانه به دعوت کوي، قرباني به ورکوي، د الله دپاره به وتړلی شي، د الله دپاره به وږي شي، نهره به شي، ظلم به پې کېږي. الله ډېر غیرتي ذات دی، الله به پې ولې غیرت نه کوي؟ وایي دا کافران راته وایي که دا اوبه تا ته رښتیا الله رالیږلي وي، نو بیا خو دا ستا دین زمونږ د دین نه ډېر غوره دی، ځکه ستا په دین کې الله په تا خفه کېږي. لوښي چې وکتل، د هغوی د لوښو نه څاڅکې اوبه نه وې کمې شوې. واسلموا بعد ذلك، الله دې ټولو کافرانو ته د اسلام توفیق ورکړ. ولی قربانی ورکوله زنانه، د بدن قربانی، د جان مال ته نه کتل، حیات ته نه کتل، خو د اسلام دپاره قربانی ورکوله.